په نیویارک کې میش پښتانه او نور وګړي وایي په امریکا کې په لومړي ځل داسې حالات ویني چې د وړو بحران مخې ته راغلی دی. که څه هم وړه په دکانونو کې موجود دي خو نرخونه زیات شوي او په ډیر کم مقدار کې ورکول کیږي. نیویارک کې میش او پښتون رحیم خان وایي هغوی له دې وړاندې داسې حالات نو لیدلي خو د کرونا وبا وروسته د حالات په لومړي ځل ولیدل چې وړه ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. په امریکا کې په اوله ځل ما وکتل چې دلته کې نن سبا د وړو ډېر غټ بحران دی او ډېر په مشکله ملاویږي لکه ملاویږي بیا هم داسې نه چې بیخي ختم دي خو لکه یو قیمتونه ډېر زیات باره لاړه او بل ډېر زیات په کم مقدار کې دي. نو دا د پینډمیک نه وروسته اوس آی ډونټ نو چې دا د هغه پینډمیک د وجې نه دي او یا د دنیا د حالات داسې روان دي سپلای چین کټ شوی مختصر شوی د هغې د وجې نه دا قیمتونه ختلي دي خو لکه وړه ډېر په مشکله ملاویږي نن سبا امریکا کې هم. ځینې خلک دا هم وایي چې پخوا به دوی کوم وړه اخیستل اوس ورته هغه نه ملاویږي چې لامل د نورو هیوادونو نه د وړو نه راتلل دي. نیویارک کې میش او بل پښتون غنی اکبر وایي چې پخوا به کوم وړه په $15 اخیستل اوس یې نرخ $40 ته رسیدلی دی. نو یو د قیمتونو ډېر فرق راغلی دی او دویم دا دی چې وړه ښه نه دي هغه شان چې کوم وړه به موږ غوښتلو او زموږ خلکو د ایشین چې څونه کسان خاص کر پاکستانیان انډین بنګالیان هغه وړه چې موږ به استعمالول نه هغه نه راځي. نو څه ووایم چې څه وجه کیدای شي د دې نه نیم خبر خو ګرانیم دی او دویم دا چې هغه وړه نه ملاویږي چې کوم به زموږ په کار او زموږ د خلکو به استعمال کې راوستل. نیویارک کې د یو سوپر مارکیټ مرستیال منیجر راشد خان وی او وی ډیو ته وویل چې امریکا ته له نورو هیوادونو وړه یا نور خوراکي شیان راوړل اوس ګران شوي دي. Actually, the price is going day by day increasing because the supply chain is so hard. نرخونه ورځ تر بله ځکه په زیاتېدو دي چې د اوکراین او روس د جګړې له امله د سامان راوړل هم ورځ په ورځ ګرانیږي. پخوا چې 10 پاونډه اوړه د $8 نه تر $10 پورې خرڅېدل اوس هغه د $40 نه هم ګران شوي دي. خلک بیا هم اخیستل غواړي خو دلته سپلای یا راوړل ګران شوي دي. خلک هر ورځ دلته غوسه وي او وایي نرخونه زیاتېږي خو د هغوی تنخواوې نه زیاتېږي. You guys are increasing the price but our salary is not hiking. د یاد وړ ده چې د کرونا وبا وروسته په ټوله نړۍ کې معاشي بحران مخې ته راغلی و خو دا لومړی ځل دی چې په امریکا کې د وړو کمښت مخې ته راغلی او دغلته میش ولس هم فکرمند دي خو هیلهمند هم دي چې ژر به په دې بحران کابو وموندل شي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوه، نیویارک.